ننګرهار کې سره املوک حاصل ته رسیدلی. د دې ولایت کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي سږ به د اټکل له مخې د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې په 10.5 جریبه ځمکه له کرل شویو بڼونو څخه شاوخوا 4194.5 میټریک ټنه د سرو املوکو حاصلات ترلاسه شي. د ننګرهار په 14 ولسوالیو بیسود، درنور، گوشته، سرخرود، خوږیاڼي، پچیراګام، حصارک، شیرزاد، کامه، بټکوټ، اچین، چپرهار او شینوارو یعنې غنیخیل ولسوالۍ کې په 10.5 جریبه ځمکه د سرو املوکو بڼونه د کرنې ادارې او همدارنګه د خلکو له لوري جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 4194.5 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. دغه کوم باغونه چې اضافه شوي دي د خلکو علاقمندي ور سره ډیر او مارکیټ هم ښه دی او حاصل هم ډیر ښه ورکوي نسبت د نورو هغه میوو ته. د ننګرهار کامه یو له هغو ولسوالیو ده چې د نورو تازه میوو ترڅنګ د سرو املوکو بڼونه پکې ډیر جوړ شوي. په دغه ولسوالۍ کې یو تن بڼوال وایي په خپلو ځمکو د نورو میوو سربیره سره املوک کرلي چې حاصلات د پام وړ دي. او باغونه حاصلات ماشاءالله ډیر ښه دي. دا تقریبا مکمل 12 جریبه باغ دی، 3.5 جریبه نارنج دی، 2 جریبه املوک دی، 2 جریبه شفتالو دی او 2 جریبه الوچه ده. او ماشاءالله حاصلات هم ډیر دي، دارسنه حاصلات ډیر دي، خو مکمله حاصلات کوي خو خواري غواړي ډیره. د کامې ولسوالۍ یو بل بڼوال د سرو املوکو د حاصلاتو په تړاو وایي چې د دوی تازه میوې بغیر له کیمیاوي موادو په طبیعي شکل پخېږي نو ځکه خو یې په کور دننه او بهر مینوال ډیر دي. او دغه باغ مونږ کېنولی دی، بس انجینرانو راته راوستي او مونږ کېنولی دی او حاصل ورکوي. نو بس اوس فی الحال چې پکې ولاړ یم دا به همدغه څو بوټي دي، 40 بوټي دي که څو دي، دا مونږ په 1,500 روپۍ ورکړی دی. باغداري کې بس دغه ګټه ده چې حاصل دا په هوا حاصل دی، دا ښایسته حاصل ورکوي. ننګرهار د هیواد یو له هغو ولایتونو ده چې د کال په بېلابېلو وختونو کې د تازه میوو موسمي حاصلات لري.